ابو یزید البصطامی رحمه الله مقبره ده په بصطام کې. هغه ابو یزید البصطامی رحمه الله چې سلطان العارفین ورته وایي، یو د دنیا له لویو بزرګانو نه. یو ورځ یې مور مریضه وله، نو مور یې ورته ویلي چې بچی اوبه راوړه. د چې اوبه ورته راوړلې، مور ویده سوله، د کوزړۍ لاس کې نیولې وه چې مور راویښه سوله. نو دا بصطام یخ ده، ځکه موږ سحر له نیشاپور نه روان سوي یو، د ماښام مونځ مو ایله دلته اوس په بصطام کې وکړه. نو کله چې مور راویښه سوله بیرته، نو د یو ناڅاپه اوبه ورکړې. چې اوبه یې ورکړې، کوزړۍ د لاس پورې نښتې وه، یخې نیولې وو، وینې له ګوتې نه وڅڅېدلې. مور ورته ویلې بچیه دا ګوته دې ولې وینې سوه؟ وایي دا داسې چل ده، کیسه یې ورته وکړله. بیا مور دعا ورته وکړه، الله دعا قبوله کړه. یو لوی بزرګ د زمانې تیر جوړ سو. مور ورته ویلې چې بچی یوه وعده به کوې، دروغ به نه وایې ټول عمر. د مور سره دا وعده کړې وله. یو ورځ قافله روانه ده، غله مخته راووتل، هر سړي نه مال واخیست. ده ته ویلې چې څو روپۍ دي د سره؟ ده ورته ویلې 400. ټول یې ورته وښودې چې څومره وې. نو قافلې سره 400 روپۍ د قافلې ټول بس ولې، ځکه دومره ډېرې روپۍ ولې ده. نو قافلې هغه غلو ورته ویلې چې دروغ وایي، ځکه د ده سقې ته ګوره، ده سره 400 روپۍ. بالاخره هغه ته یې بوته، څه ورته وایي، ده د غلو مشر ته یې وروست. هغه ته ویلې 100 روپۍ د سره دي؟ وایي 400. وایي ته راوباسه چې راویې ویسته. نو ورته ویلې ولې دې دروغ راته ونه ویلې، رښتیا دې ولې ویلې؟ نو ده ورته ویلې چې مور مې راته ویلي دي چې عهد وعده مې کړې ده چې دروغ به په ټول عمر کې نه وایې، رښتیا به وایې. الصدق ینجي، رښتیا سړي ته نجات ورکوي. نو بیا غله ویلې چې ښه مور سره یې وعده کړې، دروغ نه وایي. نو زه هم د الله سره چې ما وعده کړې ده، مونږ د خیانت پکې کوو. نو بیا یې توبه وویستله د غلو مشر. ټول مال د قافلې نه چې اخیسته وي بیرته یې راټول کړه، قافلې ته یې ورکړه، توبه یې ویستله. نو الله عز وجل د غله توبه نصیب کړه د ابو یزید بصطامی رحمه الله. نو دغه مقبرې ته راغلي وو. دا پخوانی بصطام ده، دا د سلطان العارفین ابو یزید بصطامی رحمه الله، چې اسلامي امت تقریبا په لویه بزرګي باندې قایل ده. دا د امام ابو مطیع د امام شقیق بلخی، او دا د دنیا د لویو لویو علماو شاگرد پاتې سوی، ډیر متقدم سړی ده.